بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید دی چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو وی ګوره او زده کړه د کمپیوټر کورس ته په خیر راغلاست. ښه نو چې دوستانو زه تاسو ته دا ویب کیمرا ولګوم. دا هغه ده دوستانو، د هغه ده په دې ویډیو کې دوستانو موږ تاسو د انټرنیټ نه 3 دانې ډاونلوډ کوو او هغه چی شي دي دوستانو چې هغه یو وینډو ده او 2 دانې سافټویرونه دي چې هغه چیشته پکاري په همغه ځای کې درته وایم. او بل خبره به درته دا اوس وکم چې دوستانو هغه د کوم مستقیمه د ډاونلوډ لینکونه دي هغه به دوستانو زه تاسو ته د همدغه ویډیو لاندې پریدم چې تاسو مستقیمه کلیک په باندې وکړئ او د ډاونلوډ ځای ته لاړ شي او دوستانو تاسو دلته په دې ویډیو کې ګورئ چې څنګه تاسو ډاونلوډ کولای شئ. نو بیا به په هغه ترتیب باندې ډاونلوډ ترېنه وکړئ او لږه نور خبرې دي هغه درته په هغه ځای کې درته وایم چې د څه لپاره یا چې نه. دوستانو بل خبره دا چې تاسو د دینه بعد 2 دانې USB ته ضرورت لرئ. صحیح ده؟ امیدوارم دوستانو چې پوه شوي یئ. یعنی د USB نه مې درته ویلي، خو ولې USB باید 16 GB یو هم 16 GB او بل هم 16 GB. امیدوارم دوستانو چې تاسو پوه شوي یئ. دا به دلته کیدو او زه به دوستانو د سفر راوړم. دغه دوستانو چې ګوري دغه مې صفحه درته راوړلې ده او هغه ده په صفحه کې دلته 15 دانې نورې صفحې خلاصې شوي دي. هغه د چی شي دي دوستانو اولنۍ دغه صفحه چې کومه یو ده دا داسې یو صفحه ده وای دغه په دې کې برنامه ده داسې یو برنامه ده. مثال د خبرې چې ته په دغه یو USB کې وینډو ولري نو ته کولای شې چې د دې USB نه وینډو دغه سافټویر په مرسته یا په کومک باندې دا کاپی کې او د بل USB کې انسټال کې. یو دویمه خبره دا چې دوستانو په دغه USB کې ما سره آماده تیاره وینډو شته، خو زه دا وینډو ختموم د دې لپاره چې دوستانو زه تاسو ته دلته د وینډوز ډاونلوډول هم درخېم. نو دوستانو هغه وینډو بیا څنګه په USB کې انسټال کی او د USB نه بیا څنګه په کمپیوټر کې انسټال کی. نو د هغه لپاره دا برنامه ماته پکار ده، ځکه چې دوستانو چې کله د وینډو د USB نه هغه کې فارمټ کې یا ډیلیټ کې نو دوستانو په دې USB کې یو څه غوندې خیره یا وایرس یا مرداري پاتې کیږي. نو دوستانو د دې سافټویر په مرسته یا د دې سافټویر په کومک سره زه هغه وایرس یا مرداري د دې USB نه پاکوم. دوستانو اکثره خلک یا اکثره دوستان دا کار په غبانه کمانډ باندې کوي. ولی دوستانو زه په دې سافټویر باندې راحت کوم، نه چی شي لیکم او نه چی شي سرچ کوم، پوه شئ، مستقیمه صرف راحت کلیپ باندې کوم. نو دوستانو پښتو کې متل ده چې وای کوم کار چې هغه کومه غوټه چې وای په لاس خلاصيږي نو غاښ ته څه ضرورت ده کنه. امیدوارم دوستانو پوه شوي. نو په دغه حساب باندې د سافټویر ته د زمونږ استاسي ضرورت ده. نو دا را ډاونلوډو. اول به زه دوستانو د صفحه بند کړم د خپل. نو دوستانو دغه سافټویر ته د زمونږ استاسي ضرورت ده. نو دغه باندې صرف کلیک کوو، دغه ځای ته بیا ګورئ چې ډاونلوډ خپل شروع کیږي. ګورئ صرف یو کلیک دا وګورئ دوستانو چې هغه دا پروګرام وړکای ده. نو دوستانو وګورئ هغه سي زر را ډاونلوډ شو. یعنی د دې نه دا کار ختم شو. دوستانو تاسو ته مخکې ویلې چې دغه مستقیمه دغه د ډاونلوډ لینکونه به تاسو ته د ویډیو لاندې پریدم. صحیح ده کنه؟ امیدوارم دوستانو چې تاسو پوه شوي یئ. اوس دغه صفحه ختمو. دا هم ختمه کړه. دویمه برنامه چې شه ده دوستانو، دویمه برنامه دغه یو ده rufus/1.4/10. صحیح ده کنه؟ نو دغه چې دوستانو تاسو کله په دغه ځای کې سرچ کوي وی رښتیا دا ځای به تاسو څنګه راړوي. دوستانو اول خو زه تاسو ته د ډاونلوډ لینک تاسو ته پریدم چې تاسو دا خپل را ډاونلوډ کړئ. ولې دوستانو که چیرې تاسو دا رانغی نو دوستانو دغه ځای کې به تاسو ولیکئ getting to peace
gettingtopics.com gettingtopics.com هم چې ولیکئ دغسې صفحه به تاسو ته ظاهره شي چې زه دوستانو تاسو ته د ډاونلوډ لینک هم پرېږدم خو هلې که بیا درته انسان ده که رانغی که نه نو تاسو به دغلته ولیکئ gettingtopics.com دا هم چې سرچ کړئ نو دغسې صفحه درته راخلاصېږي صفحه چې راخلاصه شوه نو تاسو به په هغې کې دغسې رفوس/ یو ټکی 4 ټکی 10 په دلته دغلته به ولیکئ ګورئ دوستانو چې ما دلته یو وارې سرچنګ کړی ګورئ زه صرف آر ولیکم ګورئ دا وګورئ باقي مانده خپله راځي نو دوستانو دا چې زه کله سرچ کوم نو دوستانو دلته هغه کېږي دا څه لا نومېږي دا په سرچنګ کې کېږي او هغه ده دلته بیا په هغه باندې کمپیوټر باندې بوج راځي دوستانو نو بیا هغه کې د زما غږ دلته بدلیږي نو خلاصه دوستانو د ستاسو لپاره واضح خاص توضیحات در کوم نو نور تاسو څه غواړئ چې هغه کوئ خو خیر بهرحال دغلته چې دا چې سرچ کړئ نو دغلته چې ما سرچ کړی دلته راته وایي دا دغه په دغه نوم باندې دا برنامې 4 دانې دي کومه یوه یې تاسې غواړئ 1 2 3 4 دغه 4 نه چې تاسې کوم یو غواړئ ګورئ دوستانو نور لاندې نشته دي یعنی نو دوستانو په دیو کې به موږ تاسې کوم یو ډاونلوډوو دغه یو ډاونلوډوو نو دوستانو په دې باندې چې کله کلیک کوئ تاسو ته بله صفحه چې راخلاصېږي هغه دغسې ګورئ دوستانو دا مې دلته بله صفحه چې راوستلې دغسې یوه صفحه درته راخلاصېږي صحیح ده داسې صفحه چې راخلاصه شوه دا وګورئ دغلته عکس هم یینئ صحیح ده که نه نو چې کله دا صفحه درته راخلاصه شوه زه به همدغه صفحه تاسو ته په دغه لاندې ویډیو لاندې پرېږدم نو دا چې کله درته راخلاصه شوه دوستان دې کې به دغسې ښکته راشئ او دغه ځای پورې دوستانو دې ځای کې دغه د ډاونلوډ اپشن چې کوم یو وینئ دوستانو دا وګورئ دا خطونه تاسې کولی شئ چې ووایئ دوستانو دا خطونه درته زه په دې خاطر باندې نه وایم چې د دې کورس نوم دی دا وی ګوره او زده یې کړه نو دوستانو په دغه خاطر باندې زه خطونه درته نه وایم نو دوستانو تاسې کولی شئ چې دا پوره ډیټیل ووایئ صحیح ده که نه خو خیر بهرحال زه درته په پښتو کې وایم نو دوستانو دغلته به تاسې په دې ډاونلوډ باندې کلیک کوئ نو دوستانو زه دا ډاونلوډ کلیک کوم او بیا خبرې نه کوم دلته بله صفحه راخلاصېږي هغه په سرچنګ کې او که زه بیا چېرې خبرې وکړم دا دومره ویډیو مو کړه دا غونډه هسې چټي په زول ضایع کېږي یعنې زه به بیا دا د سره کوم نو دوستانو دغه پورې خبرې نه کوم څو چې دا سرچنګ ختمېږي ګورئ غوږ شئ او ګورئ ورته یو کلیک دا هم کتل دوستانو چې مثال خبرې مغه یو کلیک هم وکړ او دلته بله صفحه راخلاصه شوه او په صفحه کې دغلته لیکلي سټپ 1 of 4 یعنی اول قدم د 4م صحیح ده که نه او دغه نه دا خواته دا خط دوستانو تاسې کولی شئ چې ووایئ ما خو تاسې مخکې ویلې چې خطونه زه ځکه درته نه وایم ټول چې دوستانو د دې کورس نوم دی چې ویې ګوره او زده یې کړه صحیح ده خو خیر بهرحال دوستانو دغه اپشن باندې به تاسې کلیک وکړئ نو دوستانو دلته وګورئ دغه باقي مانده 2 3 4 قدمه چې پاتې دي نو هغه نور خپله اجرا کېږي یعنې دغه یو کلیک ته ستاسې ضرورت دی ګورئ دغه یو کلیک کوو نور هېڅ هم نه کوو ګورئ ورته دوستانو ښه دوستان دا هم کتل چې دغلته ډاونلوډ خپله وشو دغه ډاونلوډ راغی او دوستان اوس به د مغې یو اس بي عکس به پې باندې راظاهره شي زه به دغه وخته پورې دغه 3 صفحې ختمې کړم دا 1 2 3 صحیح ده دوستانو څو چې دغه عکس راظاهره کېږي اوس به د هغه ده عکس هم درته راظاهره شو صحیح ده نو دوستانو بله خبره دا چې په همدغه gettingtopics.com کې چې دا مثال خبرې زه خو لینک د ډاونلوډ درته پرېږدم ولې که چېرې بیا دغه د ډاونلوډ ځای رانغی یعنې دغسې هغه رانغی درته نو دوستانو بیا تاسې کولی شئ چې په دې کې مثال د خبرې دغلته تاسې دغه نه نوم ولیکئ وینډوز آل ان اني دغسې به ولیکئ که نه دغه هم چې ولیکل دوستانو تاسې ته دلته سرچ کېږي دغلته اوس وګورئ چې فی الحال سرچ شوي 2263
فایلونه یا وینډوګانې یا مثال نور شیونه نورې برنامې په همدغه نوم باندې را سرچ شوي دي. دا دلته وګورئ. صحیح ده. اینه نو خلاصه دوستانو تاسو به کوم یو پکې لټوئ؟ دوستانو تاسو به دغسې یو عکس پکې ولټوئ، دغه یو اینه. او حال دا چې دوستانو زه د دې د ډاونلوډ لینک درته پرېږدم، خو خیر په دغه باندې چې تاسو کلیک کړئ نو دغسې یوه صفحه درته راخلاصېږي. دا وګورئ دوستانو چې دغسې ښکته راشو، دا وګورئ دغسې ده اینه داسې صفحه چې درته راخلاصه شوه، هماغه مخکې چې دغه توره USB د دې صفحې نه را ډاونلوډ کړه هماغه سیستم د ډاونلوډ دی. صحیح ده. نو ګورئ دوستانو زه په دې کې خبرې نه کوم تر څو چې بله صفحه راخلاصېږي، صرف یو کلیک پې کوم. نور دلته تاسې پوهېږئ دا خطونه کولی شئ چې ویې لولئ. یو کلیک ښه دوستانو دا وګورئ چې هماغه قسم لکه د دغه USB سافټویر په حساب باندې چې څنګه هغه وشو دا ډاونلوډ وشو، نو هماغه قسم کار په دې باندې وشو. نو دوستانو دلته موږ تاسو په دې باندې یو کلیک کوو، د هغه نه بعد بیا هم په دې کې هم د دوام دریم څلورم نه پس دا غون کار خپل اجرا کیږي، صرف یو کلیک ته ضرورت دی. ولی دوستانو فکر کوم چې دغه USB په باره کې ما تاسو ته خبرې ونه کړې. دغه USB چې موږ تاسو کله را ډاونلوډ کړه د دې کار د چی شي دوستانو د دې برنامه په کومک سره موږ تاسو کولای شو چې هم دغه وینډو چې کله ډاونلوډو د دې په کومک سره موږ تاسو د وینډو په هغه کې دا په USB کې انسټال کو، ځکه چې اما سره چې کوم وینډو د زه خو هغه ډیلیټوم ولی او بل برنامه مم چې دغه برنامه مم چې ډاونلوډ کړه د دې برنامه په کومک سره بیا دغه وینډو نشو کولای چې په USB کې انسټال کو، بیا دغه USB ته دغه سافټویر ته ضرورت دی. نو ځکه هم دا ډاونلوډ کړ. ښه اوس دوستانو دغه باندې دغه اپشن باندې کلیک کوو او د وینډو ډاونلوډ خپل شروع کیږي چې دغه سرچینګ مارچینګ هر څه ختم شي. نو دوستانو پس د هغه نه زه بیا دا قطع کوم، بیا در سره بیا خبرې شروع کوم، ځکه چې دوستانو یو وار مې دا ویډیو وکړه نو غږ مې پکې داسې غوړ راغی. نو دوستانو هغه ویډیو مې ډیلیټ کړه، اوس دغه سره دوباره بیا درته لګایم. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. اوس یو کلیک ښه دوستانو وګورئ ښه دوستانو دا هم کتل چې دا مې کینسل که په دې خاطر دوستانو چې دا ما سره شته ده. اوس ګورئ زه دوستانو تاسو ته د خپل د ډاونلوډ فولډر راوړم. دا وګورئ دوستانو چې دغه مو اوس را ډاونلوډ کړ، دغه مو اوس را ډاونلوډ کړ. ولې دغه چې دا ما سره و ګورئ دوستانو 3.1 GB دا یعنی 19% چې نوري نو دا بیا 4 GB کیږي. ښه نو دوستانو د 4 GB یعنی د دونه غټ پروګرام ډاونلوډېدل وخت اخلي، که څه هم انټرنیټ دی څونه قوي هم یي. نو دوستانو هغونه غټه ویډیو که زه جوړه کوم اول دغه تاسې چې یې بیا نه ګورئ. نو دوستانو زه خو کوشش کوم چې تاسې ته کومک حاصل شي، تاسې د یو شي نه فایده واخلئ، اس چټي وخت هم ضایع شي دغه څه فایده. صحیح ده. امیدوارم دوستانو چې تاسې پوه شوي یئ. ښه نو مطلب دا چې تاسې ته مې دغه ډاونلوډ در وښوده، زه به لینکونه تاسو ته د ویډیو لاندې پرېږدم. نو د همدغې ویډیو لاندې داسې وګڼئ چې دغه لینکونه شته دي، تاسې هغه وګورئ او کلیک یې کړئ او ترې نه ډاونلوډ وکړئ. یعنې زه اوس دا د دې ځانه ختموم. ښه او اوس بل کار څه کوو دوستانو، ځکه چې اوس دغه تقریبا لږ وخت لرو، دا 14 دقیقې او 20 یا 22 سکنډه شوي دوستانو. اوس زه دلته دا USB پکې ورکوم چې تاسې دا کار هم زده کړئ چې دا بیا تاسې څنګه USB ته اچولی شي، همداسې راحته انسټال یې نه صرف ور اچولې. ګورئ دوستانو لږ صبر وکړئ چې دا هغه USB مې پکې ورکړه چې هغه راشي، هغه در ظاهره شوه.
دا وګورئ دوستانو چې دغه باندې اوس کلیک کوو. وګورئ دوستانو چې په دې باندې کلیک وکړو. دا وګورئ دوستانو چې دغه USB ده چې په دې USB کې مې تیاره دغه وینډو اچولې ده، ځکه چې دوستانو ما خو تاسو ته ویلې چې دا 3.1 GB یعنې دا دونه غټه ده. نو په دغه خاطر باندې که USB ته وراچې هم ګوره د USB دپاره خو د USB ته چې کله وراچې انټرنټ ته خو د ضرورت نشته که نه، ولې بیا هم ډېر وخت اخلي. نو په دغه حساب باندې چې د زمونږ او ستاسې وخت ضایع نه شي. خو صرف دا 2 برنامې مې درته پرېښي دي په دې خاطر چې تاسو ته زه طریقه در وښیم تاسې څنګه کولی شئ د کمپیوټر نه سامان هغه ته واچوئ، دا USB ته یې ور واچوئ. دوستانو د دې 2 طریقې دي. تاسې کولی شئ چې مثال له خبرې دغسې دغه باندې دغه چپه تکمه دغسې ونیسئ او دغسې کش کوئ او دغلته هغه ته چې راغلی د USB فولډر ته یا پاکټ ته نو دغلته دغسې خوشې کوئ. ګورئ دوستانو خپله هغه کېږي وراچول کېږي. د لږ سرچنګ نه بعد ګورئ دغه را دوستانو دا کار وشو. او دویمه خبره چې شی ده دوستانو، دغه یو شی چې د اوس مثال خبرې تاسې غواړئ چې دا اوس ور واچوئ، مثال دم همغسې کېږي، خو ولې بله طریقه دا ده چې مثال خبرې د باندې دا راسته تکمه کلیک کوئ داسې او دغلته کاپي باندې کلیک کوئ. نو کاپي باندې چې کلیک کړ نو دوستانو تاسې راحته دغلته بیا کولی شئ چې بیا مغه راسته کلیک کوئ او دغه په دغه پست باندې بیا چپه تکمه کلیک کوئ. ګورئ دوستانو هغه خپله راغی. صحیح ده که نه؟ امیدوارم دوستانو چې تاسې پوه شوي یئ. اوس دوستانو څه کوو؟ اوس دا کار خو وشو. دا د ډاونلوډز فولډر ګورئ ختمو. ګورئ دوستانو زما د کمپیوټر نوم افغان ده او ډاونلوډز فولډر ده، یعنی د افغان ډاونلوډز. صحیح ده. دا اوس ختموو او دا یو چې ده دا هغه ده USB هغه ده ډیسک ده او یا خلاصه همغه مونږ تاسې چې USB فلش په تیرو درسو کې د دې نوم زده کړه نو دا USB فلش ده. دوستانو اوس تاسې دپاره به زه د ویب کامره ولګوم. دا وګورئ دوستانو چې اوس تاسې وغواړئ دا USB همداسې هم راوباسئ رایستی شئ او که نه په دغلته د USB اپشن باندې به تاسې دا راسته تکمه کلیک کوئ او دا راسته ګوته چې پې باندې راځي دا وګورئ دغه یوه ګوته یعنی دا غټه ګوته د منځ ګوته چې دا هم کلیک کړه نو بیا د هغه نه پس دغسې چې ښکته راشئ دغسې ښکته چې راشئ دغه یو اپشن باندې چې دا اوس مږک ولاړ ده بیا به په دغه شهادت یا مسواکي ګوته باندې هغه وکئ په دغه باندې به کلیک وکئ. لکه تاسو ته ما په تیره ویډیو کې ویلي چې په دې باندې کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو اوس دغه پاکټ غونډ د دې ځای نه ورک کېږي. ګورئ ورته دوستانو دا ګورئ وملیده دوستانو چې خپله ورک شو. اوس زه دا USB راوباسم. دغه ده وینئ دوستان دا USB ما راویسته. په دې USB کې موږ او تاسې اوس د وینډو کونده لرو. صحیح ده که نه؟ نو د وینډو کونده لرو او 2 دانې پروګرامونه پکې لرو چې یو دانه د USB مرداری پاکوي او یو دانه د همغه برنامه په USB کې ور انسټال کوي. دوستانو پر روانه ویډیو کې به موږ او تاسې چې بل څه کار کوو بیا به په هغې ویډیو کې درته وایم. دوستانو اوس هم فی الحال په پاک الله باندې سپارم. د دې ویډیو درس همدغه نه و. د راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان او ښې چارې کامیابه او سرلوړې اوسئ.